السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور کوډ در وښیم. که چیرې تاسو دغه کوډ د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ او بیا تاسو خپل موبایل د هر چا د مخه خلاص کړئ، نو بیرته به هغه سړی نسي کولی چې تاسو د موبایل کوډ خلاص کړي. نو ډېر ښایسته او خوندور کوډ ده، باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دغه اپلیکیشن ستاسو موبایل کې خلاص شي. نو کله چې څنګه دوستانو دغه اپلیکیشن ستاسو موبایل کې خلاص شو، دغه رقم دغه اپشن دلته تاسو کلوز کړئ او دلته به دوستانو تاسو راسئ په سیټ ناو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو ولدا تاسو کسټمایزیشن ته راسئ. په کسټمایزیشن کې دوستانو دلته وال پیپر کې تاسو که غواړئ چې هر رقم ته وال پیپر ورکړئ، هغه رقم ته وال پیپر او هغه رقم ته تیمز تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې درولی شئ. ګوره دوستانو دغه ټوټل تیمزونه دي. که تاسو غواړئ چې هر رقم تیمز ورکړئ، هغه تیمز او هغه رقم وال پیپر دلته تاسو ورکولی شئ. دغه رقم بیا دوستانو تاسو راسئ په سیکورټي باندې وکلیک وکړئ او دغه رقم تاسو په سیټ ناو باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سیټ ناو باندې کلیک وکړئ، اوس 4 رقمه کوډ ده. اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم ته کوډ ورکړئ، یعنې په هر ډیزاین کې تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو زه په دې ډیزاین باندې کلیک کوم. نو ګوره دوستانو دلته به تاسو راسئ چایلډهود نیک نیم، دلته به تاسو یو سوال درڅخه کوي، دلته به تاسو هغه روښیاست او دلته به تاسو خپل نیک نیم روښیاست. نو ګوره دوستانو زه خپل نیک نیم خان ورښیم او دغه رقم دوستانو تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. دغه رقم انټر نیو پین، دلته به دوستانو تاسو نیو پین ورکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم کوډ ورکړئ، ګوره 2233 ما کوډ ورکړئ، دغه رقم تاسو د نیکسټ په بټن باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو سټارټ سیټینګ ووایي. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سټارټ سیټینګ باندې کلیک وکړئ، ګوره دوستانو اوس دلته تاسو غواړئ چې تاسو یو وارې خپل کوډ کنفرم کړئ. دلته به تاسو په 2 باندې دغه نشان ودروئ، 2 وارې به 2 ووایي او دغه رقم بیا دوستانو 2 وارې تاسو تین ووایي. کله چې ګوره دوستانو تاسو 2 وارې تین ووایي، هغه کوډ به دلته راسي او دغه رقم له تاسو څخه یو ایمیل غواړي، دلته به تاسو خپل ایمیل ورکړئ او تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستانو دغه تاسو فیډبیک کړئ. دلته به دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته ګوره دوستانو دلته به تاسو یو لیول روښیاست. ګوره دلته بیرته زه راځم، خپل نوم ورکوم، ما خان ورکړئ او دغه رقم دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ. یعنې دغه کوډ به ستاسو د موبایل په سکرین باندې اپلای شي. کله چې ګوره دوستانو دغه ستاسو د موبایل په سکرین باندې اپلای شو، اوس زه راځم دوستانو د خپل موبایل سکرین لاک کوم. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو خپل موبایل سکرین لاک کړئ، دغه رقم یو وارې تاسو خپل کوډ غواړي. کله چې تاسو خپل کوډ ورکړئ، دغه رقم بیا دلته دوستانو تاسو راسئ ناټ نو به ووایي. نو ګوره دوستانو اوس که چیرې تاسو خپل موبایل خلاصوئ، هغه له تاسو څخه کوډ غواړي. اوس که دلته کوډ دا رقم ده چې د یو چا هم سره نه په خلاصېږي. اوس کوډ ما څو ورکړی ده، 2 ما ورکړی ده او 3 ما ورکړی ده. که چیرې دلته زه راسم په دې باندې کلیک وکړم، دلته کلیک وکړم، دلته کلیک وکړم او دلته، نو ګوره هغه نه خلاصېږي. دغه رقم ګوره دلته تاسو راسئ دوستانو، دا 2 ده، دلته به تاسو 2 وارې 2 ووایي او دغه رقم دلته تاسو په دا 3 باندې ټیک مارک ودروئ، 2 وارې به تاسو 3 ووایي. نو دغه رقم ستاسو د موبایل کوډ تاسو ته خلاص شي. نو ډېر ښایسته او خوندور کوډ ده. دغه کوډ تاسو بار بدلولی هم شئ. نو که چیرې دغه کوډ تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ، بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د موبایل کوډ خلاص کړي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ، لا ویښ په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.